سعودي عربستان ویلي تراویح او د اختر لمونځونه په خپلو کورونو کې وکړئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د سعودي عربستان لوی مفتي ویلي دی چې د کورونا د مخنیوي په خاطر جماعتونه تړلي دي، نو خلک دې د روژې د تراویح لمونځونه او د اختر لمونځ په خپل کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې د دغه هیواد د ستر مفتي شیخ عبدالعزیز له قوله لیکلي دي چې که د کورونا ویروس همداسې خپریږي د روژې عبادات او د اختر لمونځونه په کورونو کې وشي. هغه زیاته کړه چې کولی شو تراویح په کور کې وکړو ځکه جوماتونه د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي. د سعودي عربستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر په هیواد کې له څو اونیو راهیسې ګرځنده بندیز اعلان کړی دی. د بازارونو ترڅنګ یې جوماتونه هم تړلي دي او خلک نشي کولی په جوماتونو کې لمونځونه وکړي. همداراز د کعبې شریفې طواف بند دی. مسجد الحرام او مسجد نبوي هم د خلکو پر مخ تړل شوي دي او ښایي سږ کال په مسجد نبوي او د روژې ماتي د دسترخوانونه هم ونه غوړول شي. د مسجد نبوي مسؤلینو هغه شتمنو ته ځواب ورکړی دی چې غواړي د روژې پر مهال په مسجد کې نبوي کې د روژه ماتي دسترخوانونه وغوړوي. هغوی ته یې ویلي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پار سږ کال دوی ته اجازه نشي ورکولی چې په مسجد نبوي کې د روژې ماتي لپاره دسترخوانونه وغوړوي. د یادولو ده چې په سعودي عربستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 7142 ته رسیدلی دی او حکومت د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي دي. همداراز د نړۍ په کچه د کورونا ویروس مثبتې پیښې بیا 2,251,000 او 968 ته رسیدلی دي چې زیات کسان یې په امریکا کې نیولي دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه. ژوندي اوسئ.